الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وفخر المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د صراط الذین انعمت علیهم په ارتباط باندې غږېدلي وو چې موږ الله جل جلاله ته ویلي وو چې خدایه پاکه موږ ته لاره دې هغو کسانو راوښیې چې تا انعام کړی ده په هغو باندې. هغه 4 قسمه یا 5 قسمه خلک وو، نبیین وو، صدیقین وو، شهدا وو او صالحین وو. 4 ډوله خلک. اوس دا خبره چې دغه صراط مستقیم څومره سړي ته حاصلېدای شي، کله سړي ته حاصلېدای شي، کوم وخت حاصلېږي، نو د دې په ارتباط باندې تفاسیر ولیکلي دي چې صراط مستقیم هغه وخت سړي ته حاصلېږي کله چې انسان د ژوند معیار 2 شیان وګرځوي، یو کتاب الله او دوهم رجال الله. کتاب الله د الله جل جلاله کتاب ته ویل کېږي چې قرآن کریم ده، یا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث چې کوم دی هغه هم د خدای جل جلاله له طرفه دي. ځکه الله جل جلاله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له خپله ځانه له خپلو خواهشاتو نه غږیږي مګر دغه نه دغه مګر وحی ده چې ورته کول کېږي. نو ګورئ، وحی یوه جلي سوه، یوه وحی خفي سوه. وحی جلي د قرآن کریم آیاتونه دي، وحی خفي ده دا احادیث دي، موږ او تاسې مخکې هم ویلي وو. نو ګوره دا کتاب الله سو، قرآن کریم او هغه څه چې د الله جل جلاله له لورې راغلي دي دې ته کتاب الله ویل کېږي. او دوم رجال الله دي. رجال الله هغو کسانو ته ویل کېږي چې د خدای جل جلاله سړي، یعنې د الله جل جلاله خلق. دلته د الله جل جلاله خلق چې دي د دغو خط سیر او د هغو خط مشیه، د هغو نقش قدم، دغه چې انسان قدم په قدم، ګام په ګام او لحظه په لحظه تعقیب کی او په هغه باندې روان سي او د ژوند معیار یې وګرځوي د هغو کړنلاره، دا هم صحیح خبره ده. او دوم دا ده چې د خدای جل جلاله کتاب قرآن عظیم الشان دا هم د ژوند معیار وګرځوي، د قرآن کریم په فرموداتو باندې عمل وکړي، د قرآن کریم د اوامرو امتثال وکړي، په قرآن کریم کې له نواهیو چې اجتناب وکړي، پرهیز وکړي. دغه 2 شیان چې سړی په نظر کې ونیسي، د خدای جل جلاله رجال او د الله جل جلاله کتابو، بیا به نو څه وشي؟ بیا به نو دی یاتی صراط مستقیم پیدا کی، په حق لار باندې به روان سي. که تنها کتاب الله راواخې، قرآن کریم او رجال الله پرېږدي، نو بیا هم سړی صراط مستقیم ته نشي رسېدلی. وجه دا ده چې دا قرآن کریم چې موږ ته بیان کړی ده او تر موږ پورې را رسولی ده، په دې کې ټول علوم موجود دي. صاحب دی قصیدې ویلي دي وای جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم چې دي دا په قرآن کریم کې دي، ولیکن ځینې کوتا دي افهام او فهمونه دي خلکو. او دغه قرآن کریم جوامع الکلم یا جوامع الکلام ده. یو شاعر ویلی دی وای علم یک نقطه بس است ای با هنر، خواندنی بسیار باشد درد سر. وای د یوې نقطې علم چې ده دا د تا لپاره بهتر ده ای صاحب او چښتن د هنره. خواندنی بسیار باشد درد سر، ډېر تلفظ او ډېرې خبرې چې دي دا د سر درد ده، دې چې مال خلیا پیدا کیږي. شیخ سعدی شیرازی رحمت الله علیه فرمای وای دل ز پر گفتن بمیرد در بدن گرچه گفتارش بود در عدن. د انسان زړه له ډېرو خبرو چې په بدن کې مړ کېږي، که څه هم د ده خبرې د عدن مرغلرې وي هم. او دغه رنګه شیخ فرید الدین عطار رحمت الله علیه فرمایلی دي
وای علم اگر اندک بود خوارش مدار، زان که دارد علم قدری بیشمار. علم وای که هر څه کم وي هم خوار یې مه بوله، ځکه چې علم بیشماره او بې پایانه قدر او عزت لري. اوس دا قرآن کریم که دی بیا زموږ د ژوند معیار وګرځوو او موږ ووایو چې دا قرآن کریم چې زه راواخلم دا په خپله باندې زه روانولی سم او له دې چې مسائل را ایستلی سم، نو دلته خو شپږ شیان د تفسیر ماخذونه دي. اول قرآن کریم ده، د قرآن کریم تفسیر په قرآن کریم سره. دوم د قرآن کریم تفسیر په نبوي احادیثو سره. دریم د قرآن کریم تفسیر د صحابو په اقوالو سره. څلورم د قرآن کریم تفسیر د تابعینو په اقوالو سره. پنځم د قرآن کریم تفسیر مطابق له لغتونو د عربو سره. او شپږم د قرآن کریم تفسیر په تدبر او په استنباط سره. نو دغه شپږ طریقې چې کومې دي دا خو به موږ له استادانو زده کوو. دا به موږ د قرآن کریم چې د قرآن کریم لپاره تفسیر اچوو، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار ده، یا د صحابو کار ده، یا د تابعینو کار ده، یا به د عربو لغت ته مراجعه کوو، یا به تدبر او استنباط کوو، استخراج به کوو د قرآن کریم له نورو آیاتو، له احادیثو، د تابعینو له اقوالو، له دغو ټولو شیانو چې به استنباط او استخراج کوو. نو اوس ګوره دا خبره ده چې رجال الله که ضرور نه وای د خدای جل جلاله سړي، د خدای ولیان، د خدای پیغمبران، د الله جل جلاله خلق، دا که ضرور نه وای دا 1,40,000 پیغمبران دنیا ته ولې د استاذي په شکل باندې خدای جل جلاله راولېږل. خو خالص قرآن کریم به یې رالیږلی و، دغه کافي و. خالی تورات، خالی زبور او فقط انجیل به یې رالیږلی و، دا کافي و. هغه 100 صحیفې به ټولې مستقیمې انسانانو ته رالیږلې وې، مګر یو معلم، یو مربي، که رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي انما بعثت معلما، بېشکه زه رالیږل سوی یم تعلیم ورکوونکی. نو دا رجال الله دي، یعنې د الله جل جلاله خلق. سپې پوه شوې؟ د الله جل جلاله خلق، د خدای ولیان، د خدای پیغمبران، مفسرین، صحابه، تابعین، مجتهدین او دغه رنګه لغت پوهان، دغسې دي. دا د الله جل جلاله رجال او د خدای جل جلاله سړي دي. داسې ته راونیسي د دوی اقوال راواخې، د دوی افعال لوته وګورې، د دوی هغه خبرې د قرآن کریم په باره کې راواخې، دوی د ځان لپاره استادان وبولې، ته ورته شاګرد سي، نو بیا به څه وکړې؟ نو بیا به کتاب الله در واخې، د دوی په اقوالو به شروع وکړې، هغو کې به نظر وکړې، هغه به را اخلې، د کتاب الله لپاره به یې تفسیر او ترجمه اچې، قرآن کریم په معناو باندې به ځان پوه کوې، په واسطه د رجال الله باندې، د خدای جل جلاله د سړو په واسطه باندې. نو رجال الله چې دي هغه علما دي، هغه صلاحا دي، هغه اولیا دي، هغه اذکیا دي، هغه اتقیا دي، هغه اصفیا دي، او هغه ډېر مهم خلک دي چې مقصد مختلف په دین کې مختلف تکلیفونه تیر کړي دي او په دین کې مشقات تحمل کړي دي، په ځان باندې زحمتونه یې په ځان باندې تیر کړي دي. دغه دواړه چې سره میکس کې او سره ګډ کې اتباع د رجال الله او عمل په کتاب الله باندې، یعنی د خدای جل جلاله په قرآن کریم باندې عمل او تابعداري د رجال الله او یا شاګردي د رجال الله، بیا به له تا چې شی جوړ سي، بیا به له تا چې هغه محتد انسان جوړ سي، بیا به له تا چې دی سړی جوړ سي چې تا به څه کړي؟ صراط مستقیم، یعنی سیخه لاره به دې پیدا کړي. نو یوه خبره موږ او تاسې دلته زده کړه. دومه خبره دا ده چې دلته الله جل جلاله موږ ته خبره کوي صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغو کسانو راوښیه ای خدای جل جلاله چې تا نعمت کړی ده په دوی باندې. اوس دغه نعمت او انعام چې کوم ده، هغه کوم نعمت ده؟ هغه نعمت دی چې د هدایت ده او د فلاح ده. فلاح چې د کامیابی او فوز او بریالیتوب ته ویل کیږي. خدای پاک دوی ته هدایت کړی او دوی بریالي کسان پیدا کړي. غیر المغضوب علیهم، نه هغه کسان چې غضب سوی ده علیهم په دوی باندې. په څه طریقه؟
په داسې طریقه باندې چې وروسته هلته راځي یعنې بالختمې یعنې په مهر باندې چې د الله جل جلاله له طرفه د دوی په زړونو باندې مهر لګېدلی ده. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. وروسته راځي یو څو آیته وروسته بیا به انشاءالله بیا وغږیږو. ولا الضالین او نه ای خدای جل جلاله موږ ته د ضالینو او د ګمراهانو لاره مه راښیې. اوس دا خبره چې مغضوب علیهم څوک دي او ضالین څوک دي په دې ارتباط باندې د تفاسیرو مختلف اقوال راغلی دي، علما او مفسرینو را نقل کړي دي. خو تر ټولو مشهوره خبره د جمهورو مفسرینو په مذهب باندې دا ده چې مغضوب علیهم چې دي هغه کسان چې د خدای جل جلاله غضب ورته سوی ده هغه څوک دي؟ هغه یهود دي، هغه کسان دي چې دوی یهودان دي. او ضالین هغه کسان چې دوی ګمراهان دي، لار ورکي خلک دي، لاره یې ورکه کړې ده. دا بیا څوک دي؟ دا بیا نسوارا دي، نسوارا. اوس یهود او نسوارا چې کوم دي دا څوک دي؟ د دې په ارتباط باندې موږ او تاسې ته بیانونه وروسته راځي. خواته قرآن کریم کې بیا ډېر بیانونه دي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به. دشي جات آيات شريفون راغلي. يا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يا مثلا آيات شريف رازي وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نو خو دلته بیانونه ډیر دي. اوس به موږ صرف دومره کوو چې دوی به موږ تاسې سره معرفي کو او بیا وبه غږیږو. یهودان هغه څوک دي چې دوی بني اسرائیل دي. بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولادې ته ویل کیږي ځکه چې اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب و یا د ده دوهم نوم و. اسرائیل دا اسرائیل چې کوم ده دا له دوه کلمو جوړ سوی، یو اسرا ده او بل ایل ده. اسرا چې کوم ده دا بنده ته ویل کیږي په عبراني یا په سوریاني ژبه باندې. اسرا بنده ته ویل کیږي او ایل چې ده دا الله جل جلاله ته ویل کیږي. نو لکه په عربي کې چې عبد الله یعنی بنده دی خدای یا په پښتو کې دی خدای بنده، نو په عبراني یا په سوریاني کې بنابر اختلافو د خدای بنده ته څه ویل کیږي؟ اسرائیل ویل کیږي. اوس دا اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام دوهم نومو. یعقوب علیه السلام په بل نامو باندې اسرائیل نومېد. اوس د یعقوب علیه السلام اولادې ته چې کوم ده دې ته بنو اسرائیل یا بني اسرائیل یا مثلا د اسرائیل اولاده ویل کیږي. الله جل جلاله په دې کې تر ټولو اقوامو زیات پیغمبران را لیږلي او تر ټولو زیاته تعدا او سرکشي چې کړې ده د خدای جل جلاله له امره چې هغه هم دا اسرائیل دی. قرآن کریم کې جای په جای باندې الله جل جلاله دوی ته خطاب کړی ده. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یا بل آیت شریف کې راځي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. یا سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. یا د نور الفاظ الله جل جلاله د قرآن کریم په نظم کې بار بار دوی ته خطابونه کړي دي او له دوی چې اخبارونه هم کړي دي. په دوی کې حضرت موسی علیه السلام هم په اسرائیلو کې راغلی ده. د خدای پیغمبر له اولو العزم پیغمبرانو چې حضرت هارون علیه السلام یې وزیر و، الله جل جلاله د هغه معاون ټاکلی و.
لس لکه آیت تورات یې بني اسرائیلو ته رالیږلی. دغو بني اسرائیلو پیغمبران په قتل باندې رسول، پیغمبران یې وژل، مختلف پیغمبران یې په قتل ورسول، ضررونه به یې ورسول، اذیې به یې ورسولې، ځورول یې. نو دا هغه کسان و چې د الله جل جلاله غضب سوی و په دوی باندې. غیر المغضوب علیهم، ای الله جل جلاله موږ ته لاره د هغو کسانو مه راښیې چې په هغو باندې غضب سوی ده. نو ګوره په دې خبره کې اثبات د غضب او د قهر د له جانبه د الله تعالی جل جلاله په کافرانو باندې. یو څوک چې کافر وي نو دا معلومه سوه چې دا کافر ځکه ده چې د خدای جل جلاله غضب ورته سوی. ولا الضالین، او مه لاره د هغو کسانو راښیې چې هغه ګمراهان دي یا لار ورکې دي. لار ورکې او ګمراهان چې دي تفاسیرو لیکلي دي چې دا هغه کسان دي چې هغه نسوارا دي. نسوارا څوک دي؟ نسوارا عیسویان دي، موږ او تاسې یې عیسایان بولو، مسیحیان یې بولو، او دوی ته الله جل جلاله انجیل شریف را لیږلی و د حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې. عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر د بیبي مریم رضی الله تعالی عنها زوی حضرت عیسی علیه السلام الله جل جلاله دوی ته نسوارا و ته پیغمبر را لیږلی. نو دوی ګمراهي اختیار کړه. چا عیسی علیه السلام ته د خدای جل جلاله زوی ووایو، العیاذ بالله. حال دا ده چې خدای جل جلاله زوی نه لري، الله پاک زوی ته ضرورت نه لري. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه الله جل جلاله څوک زیږولی دي، نه الله جل جلاله له چا چې پیدا سوی ده، او نشي کېدلی د ده دپاره هیڅ یو شریک او سیال په خپله خدایۍ کې. ځکه داسې شی نسته چې له الله جل جلاله سره تماثل او تکافؤ ولري. نه د خدای جل جلاله کف سته او نه د الله جل جلاله مثل سته، نه د خدای جل جلاله هم جنس سته، او نه د الله جل جلاله تعریف کول کیږي. ځکه د ما او د تا اذهان دا د خدای جل جلاله له تعریف او له معرفته چې شی دي قاصر او کوتاه دي. نو اوس دا خبره دوی نو چا عیسی علیه السلام ته د خدای پاک زوی ووایو، چا عیسی علیه السلام ته خود خدای جل جلاله ووایو، العیاذ بالله. چا بیا یو مخ داسې وکړو چې له ده سره یې دښمني شروع کړه، حتی د مرګ پلان یې ورته جوړ کړو چې بیا الله جل جلاله دی ځینې خلاص کړو. نو ګوره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین. یعنی ای خدای جل جلاله موږ ته لار د هغو کسانو مه راښیې چې هغه څه شی دي مغضوب علیهم دي، چې دوی مغضوب علیهم دي، یعنی د الله جل جلاله غضب سوی ده په دوی باندې. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د خدای پاک له غضبه چې وساتي. مه لار د هغو کسانو راښیې چې غضب سوی ده په دوی باندې. ولا الضالین، او مه لاره د هغو کسانو راښیې خدای پاکه چې هغه ګمراهان دي، بلکې لاره د چا راوښیې؟ د هغو کسانو راوښیې چې تا انعام کړی ده په دوی باندې. نو په دې کې دا معلومیږي چې په مسلمان باندې د الله جل جلاله له طرفه انعام او رحمت سوی، او په کافر باندې د الله جل جلاله غضب سوی، او ګمراه چې وي هغه هم څوک وي هغه هم کافر وي، او کافر چې وي هغه هم دا معنا چې ګمراه وي. اوس دلته په دغه فاتحه شریفه کې څو خبرې راغلې. یوه خبره خدا راغله چې الحمدلله رب العالمین ثنا او صفت الله جل جلاله لره ده. ولی؟ اذ هو رب العالمین، ځکه الله جل جلاله چې د عالمینو مربي ده. نو ګوره په دې کې اثبات د تربیت له جانبه د الله جل جلاله راغی. څه تربیې چې دي، څه پالنې چې دي، څه روزنې چې دي، او څه تربیه چې ده، دا ټوله د چا له طرفه ده؟ د الله جل جلاله له طرفه ده. حیواناتو ته، انسانانو ته، نباتاتو ته، وحشو طیورو ته، حوامو ته،
مرغانو ته، ماهیانو ته، ټولو ژوندي سرو ته تربیه څوک ورکوي؟ الله جل جلاله. چې خدای جل جلاله تربیه ورنه کړي، بل چا په تربیه باندې څوک نشي وسیدای. ځکه د رب معنا دا ده، ګوره رب په لغت کې پالونکي ته ویل کېږي. دا په اصل کې راببون و، لکه زاربون یعنی پالونکی. او چا بیا ویلی چې دا ربیبون و، فعل وزن ده، صفت مشابه ده. او چا ویلی چې رب په خپله مصدر ده، په معنا د اسم فاعل باندې ده. مګر دا خبره ده چې تربیه چې ده دا ټوله د چا له طرفه ده؟ د الله جل جلاله له طرفه ده، ټولو عالمیانو ته. ځکه د رب معنا تفاسیرو داسې کړې ده: خالق ابتداء، مربي بقاء، غافر انتهاء. رب چاته ویل کېږي؟ خالق ابتداء، چې اول وار دی خالق یې د دې مخلوقاتو. مربي بقاء، د اوسېدا په وخت کې دی بیا د مخلوقاتو ته تربیه ورکوي. او غافر انتهاء، په آخر کې بیا مغفرت هغه خپلو ګناهګارو بندګانو ته ورکوي. الله جل جلاله چې ده خالق ابتداء ده، مربي بقاء ده، او غافر انتهاء ده. په آخر کې څه شی کوي؟ په آخر کې بیا څه شی کوي؟ بیا مغفرت کوي انسان ته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بشک الله جل جلاله ټولې ګناهونه، ټولې ګناهګانې خلکو ته وربخي. الرحمن الرحیم، دغه د الرحمن په خبره کې تفاسیر لیکلي چې په دې کې اثبات د رحمت ده د الله جل جلاله په دنیا او په آخرت کې. یعنی رحمت په دنیا او په آخرت کې دا د چا کار ده؟ دا د الله جل جلاله کار. الرحمن الرحیم، په دې رحمان او رحیم کې د دنیا او د آخرت رحمت دا معلومیږي. رحمت په دنیا کې د چا کار ده؟ د الله جل جلاله کار ده. رحمت په آخرت کې د چا کار ده؟ د الله جل جلاله کار ده. نو ګوره په دې کې یو د الله جل جلاله حمد بیان سو، الحمدلله. دوم د الله جل جلاله تربیه بیان سو، رب العالمین، چې دی پالونکی د ټولو عالمیانو ته، بل څوک نه ده. دی پالونکی ده، هم دی داسې پالونکی ده. الرحمن الرحیم کې د الله پاک رحمت بیان سو، چې رحمان او رحیم ذات چې ده هغه الله جل جلاله ده، بل څوک نه ده. او مالک یوم الدین چې بیان سو، دا څلورمه حصه ده. په دې کې اثبات د معاد ده، و خدای جل جلاله ته په قیامت کې یعنی بیرته به چا ته ورګرځو؟ الله جل جلاله ته به ورګرځو. قرآن کریم کې خدای پاک وایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. سورة بقره کې دی بیا راځي ان شاء الله، اخرنی آیت د قرآن کریم دی نزول. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، تاسو له هغې ورځې وویریږئ چې تاسو به الله جل جلاله ته راجع کیږئ. یا بل ځای کې راځي ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. خدای پاک بیا تاسې وزني، بیا به تاسې بیرته راژوندي کوي، بیا به دغه خدای جل جلاله ته درېږئ او راجع کیږئ به. نو ګوره مالک یوم الدین کې دا خبره راله شي د خدای حضور ته به ټول درېږو. موږ تاسې خبره کړې وه ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې د خدای جل جلاله په حضور کې له درېدا چې ویریږي هغه ته خدای پاک 2 جنته ورکوي. اوس دا خبره چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ده، له دې سره دا خو موږ انسانانو ته دا خبره راجع ده. الله جل جلاله تعلیم را کوي، څه راته وایي؟ قل ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو داسې ووایه ای انسانه چې ایاک نعبد، خاص تا لره موږ عبادت کوو، و ایاک نستعین، او خاص له تا چې موږ معاونت و کومک غواړو. دغه آیت موږ او تاسې ویلي و چې دا آیت چې د مشترک ده په مابین د الله جل جلاله او د ده د بندګانو کې. او دلته تفاسیر ولیکلي دي وهذا لب لباب القرآن. او دغه آیت چې ده مغز د مغزونو د قرآن کریم ده، د قرآن کریم د ټولو مغزونو مغز چې ده هغه دا خبره ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. او بل موږ ویل چې ایاک نعبد و ایاک نستعین کې په دې کې اشاره ده و دې ته چې دا عبادت د بنده چې ده دا خاص د الله جل جلاله لپاره وي، او کومک چې غوښتل کېږي خاص له الله جل جلاله به یې غواړي، له بل چا به یې نه غواړي. دلته اوس یو بل آیت د هغه د بشارت لپاره ده، د زیرې لپاره. خدای پاک موږ ته بیا یوه طریقه راښیي چې
اهدنا الصراط المستقیم، یعنی قولوا فی الدعاء بعد ختم القرآن، تاسې وایاسته په دعا کې وروسته له ختمه د قرآن کریمه څه وایاسته؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاکه موږ ته سیخه لاره راوښیې، مستقیمه لار. مستقیمه لار کې موږ او تاسې خبره وکړه چې مستقیمه کومه لار ده. اوس دا خبره صراط الذین انعمت علیهم، په دې خبره کې دا خبره ده چې خدای پاکه لار موږ ته د هغو کسانو راوښیې چې تا انعام ورباندې کړی ده. نو په دې کې دا معلومیږي چې انعام چې ده دا د چا له طرفه ده، دا د الله جل جلاله له طرفه ده، بل څوک په چا باندې انعام نشي کولی. حقیقتا انعام، حقیقت د انعام، هغه اصلي انعام چې ده دا د الله جل جلاله له طرفه ده، او دغه په چا باندې کوي؟ په مؤمنانو مسلمانانو باندې کوي، انعام په بل چا باندې نه کوي. اوس دا خبره چې دا غیر المغضوب علیهم، په دې خبره کې تخویف ته د کفارو دپاره، هلته اهدنا الصراط المستقیم کې بشارت او زیری و د مسلمانو لپاره، او غیر المغضوب علیهم په دې کې ویره او تخویف ده د کفارو لپاره، چې ګوارې کفار هغه کسان دي چې په دوی باندې غضب سوی دی الله جل جلاله. نو په دې آیت کې اثبات د غضب او د قهر د له جانبه د الله جل جلاله په کافرانو باندې. نو داسې معلومیږي چې خدای پاک ته باید سړی امید هم ولري او جنیوه هم ډار سي، خوف او رجا دواړه باید سړی ولري، لکه موږ تاسې مخکې ویلو. نو دا غضب یې څه ور پې باندې کړی؟ بالختمې، په څه شي باندې؟ په مهر لګولو باندې چې د دوی په زړونو یې مهر ور لګولی ده. ولا الضالین، او مه لاره د ګمراهانو راښیه ای خدای جل جلاله. دغه بیا د نسواراو په باره کې راغلی. دلته تر دغه جې پورې د ولا الضالین پورې د بسم الله د الحمدلله شریفي د سوره فاتحې ترجمه او تفسیر په دغه انداز باندې بس ده، زیات تفصیلات به نه پکې کوو. بیا به انشاء الله په سوره بقره باندې شروع کوو، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا به پسې وایو انشاء الله. د اوس لپاره د غومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.